کله چې د والګي په څیر د ځینو ناروغیو خبره کیږي نو پوهیږو چې ماشومان یې په ډېرې چټکۍ خپروي. خو د کورونا وایرس په اړه بیا داسې ښکاري چې خبره داسې نه ده. ماشومان ډېر کله ځکه ناروغي په چټکۍ خپروي چې په هر څه لاس وهي او لاسونه هم بیا سم نه وینځي او نورو خلکو سره هم ډېری وخت ډېر نږدې وي. آیا نن د ډېرو شیانو ته لاس وروړئ او اوس د لاس خولې ته هم وروړئ؟ ساينسي شواهد ښیي چې ډېر لږ ماشومان ښایي د کورونا وایرس له لاسه ناروغان شي. ډېرو زیاتو شواهدو بیا دا ښودلې چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې په کورونا وایرس د اخته کېدو شونتیا د لویانو په پرتله تر نیمایي هم لږه ده. د نړۍ لروبر و ساينسپوهان د هغو ماشومانو او لویانو وینه معاینه کوي چې په کووډ-19 ناروغي اخته شوي او هڅه کوي دا ومومي چې ماشومانو کې دا ناروغي څومره ساري ده. راټول شوي معلومات ښیي چې ماشومان کورونا وایرس تر لویانو ډېر نه خپروي. ځینې شواهد خو ان ښیي چې ماشومان د لویانو په پرتله دغه ناروغي ډېره لږه خپروي. خو ولې؟ لامل یې لا تر اوسه روښانه نه دی. همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هغو هیوادونو کې چې کووډ-19 ناروغي پکې خپره شوې خو بیا یې هم ښوونځي پرانیستې دي، په ښوونځیو او شاوخوا سیمو کې دا وایرس ډېر نه دی خپور شوی. موږ په دې پوهیږو چې ماشومان په دغه وایرس اخته کیږي، خو دا چې ماشومانو کې بیا دا وایرس څومره ساري وي دا معلومه نه ده. ځکه په دې اړه کومې پایلې ته د رسیدو لپاره په پوره او کافي اندازه ساينسي شواهد لا نشته.